وروسته چې له فارس او له روم له لویو امپراتوریو سره جنگ سو چې په 10,000 15,000 به 1,00,000 فوج ته شکست ورکول، په 10,000 په 40,000 به 2,00,000 رومیانو ته شکست ورکول. هغه کافران هم حیران وو چې دا څنګه تخنیک او تکتیک استعمالوي. لکه نن چې موږ د کافرانو ډرون ته ګورو او زیړې زیړې سترګې مې نیولي، هلته به کافرانو د صحابه کرامو نظامي تکتیکونو ته همدغسې زیړ زیړ کتل. دغه د دې علمي حیثیت و. نو دغه شپږ تحولات، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، اخلاقي، کورنۍ ژوند او علمي، دا ټول تحولات چې په جزیرة العرب کې راوستي دا د قرآن راوستي. که جزیرة العرب له شرک له کفر نه توحید ته راغلي دي په قرآن راوتلي، که له اختلاف و شقاق و نفاق نه که د یو سیاسي وحدت ته راوتلي دي په قرآن راوتلي دي. که فارس روم ته شکست ورکړی دی په قرآن شکست ورکړی. که اقتصاد دومره مترقي سوی دی چې بچی پیدا سي تنخواه مقرر سي د قرآن له وجې نه. که اخلاق دومره اوچت سوي دي چې دنیاوالو ورته د ښو اخلاقو نمونه جوړېږي د قرآن له وجې. که بیبیانو خورګانو لورګانو دومره عزت پیدا کړی چې تر قیامته پورې مسلمانان په فخر و افتخار کوي د قرآن له وجې. که په علمي لحاظ په قرآن کې، په حدیث کې، په تفسیر کې، په فقه کې، په طب کې، په ساینس او په ټکنالوژي کې ترقي کړې ده د قرآن له برکت. نو عزتمندو که ښه عقاید غواړي چې ښه موحد سم، ښه مؤمن سم، له شرک و له کفر له بدعات و خرافاتو نه لرې سم، قرآن ته رجوع وکړه. د قرآن په تعلیماتو ځان جوړ کړه. ځان را لرې کله دا پلان و فلان و فلان و فلان د خرافاتو ځان را وباسه. کله ځان نه موحد جوړوي، عقیده جوړوي، په قرآن یې جوړه کړه، د قرآن تفسیر ته رجوع وکړه. او هر څوک چې د قرآن نه لرې کوي پوه شه چې د تا عقیدې ته تاوان رسوي. که بهترین اخلاق غواړي قرآن ته رجوع وکړه. که سیاسي وحدت غواړي د امت مسلمه په نسبت باندې قرآن ته رجوع وکړه. نن سبا موږ د قرآن له هدایاتو نه لرې یو چې داسې ټوټه ټوټه یو. نن سبا د موږ تاسې منځ کې انګریزانو، فرانسویانو، پرتګالیانو، روسانو باډرونه سرحدونه جوړ کړي دي. د افغانستان او د پاکستان منځ کې چې دا کوم سرحد ده دا ډیورنډ جوړ کړی. ډیورنډ یو انګریز د نوم هم دغه نوم ده. نو که ته په قرآن ایمان لرې انما المؤمنون اخوه، او که ته په ډیورنډ ایمان لرې بیا انما الافغانیون اخوه و انما الپاکستانیون اخوه. دا نن سبا چې امت مسلمه داسې ټوټه ټوټه ده، دا موږ د قرآن له تعلیماتو نه لرې یو. عصبیت هم تر لکۍ نیولی، قوم پرستی هم تر لکۍ نیولې ده. زه په افغانیت نازېږم، او بل په سعودیت نازېږي، او بل ځان ته تاجک وایي، او بل ځان ته ازبک وایي. نبی اسلام دې ته جاهلیت وایي. یو ورځ د یو انصاري او د مهاجر سره جنجال سو. انصاري غوښ کو یا للانصار، مهاجر غوښ کو یا للمهاجرین. چا نبی اسلام ته ویل راسه انصاري او مهاجر جنجال کوي. نبی اسلام راغی ابدعوى الجاهلیة تدعون وانا بین اظهرکم. د جاهلیت خبرې م راپورته کړي زه تاسې په مابین کې یم. دعوها فانها منتنه. پرېږدئ دا خبرې، دا بدبویه خبرې دي. که امت مسلمه کې وحدت غواړي، سیاسي وحدت غواړي، دا په قرآن راځي. که د قرآن له اصولو له قاعدو نه مخالفت وکړو بس دغه ملوک طوایفي به دا اختلاف و شقاق و نفاق به په خپل منځ کې به سره جنګېږو. یهود نصارا د اسلام دښمنان به پاتې. عزتمندو که بهترین اقتصاد غواړي هغه په قرآن جوړېږي. که علمي ترقي غواړي هغه د قرآن په تعلیماتو جوړېږي. نو ځکه الله تعالی وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا هدایت ته لپاره د پرهیزګارانو. هغه د عرب له جاهلیت نه په هر لحاظ باندې علم و تمدن و ترقي ته راویستل. که اقتصاد غواړي دا په قرآن کېږي، که اخلاق دا په قرآن، کورنۍ ژوند که بهترین ژوند غواړي دا په قرآن باندې کېږي. که خپل خور و لور عزت غواړي دا د قرآن په تعلیماتو باندې کېږي. قدرمنو دا یوه خبر کوم، خبرې ختموم. دا دینی مدارس بلکې دینی و عصري ټول
دا د موږ تاسې د بچیانو د اصلاح په خاطر دي. دې ته صدقه جاریه وایي. په حدیث شریف کې راځي اذا مات الانسان انقطع عمله، وایي انسان چې مړ سي د اعمال منقطع سي. موږ تاسې اوس اودس لمونځ روزه کولی سو، اوس یې مړه سو بیا یې نه سو کولی. وایي انسان چې مړ سي د اعمال منقطع سي الا من ثلاثین، مگر از سه سخن اعمال از منقطع نمیشه. من صدقه جاریه، یک صدقه جاری پس از خود مانده باشه. صدقه جاری څه مطلب؟ هر هغه شی چې دغه مسلمانانو ته خیر رسیږي، جماعت، مدرسه، دارالحفاظ، کلینیک، شفاخانه، لار، پل، مکتب، چش کوم کار چې مسلمانانو ته خیر رسیږي هغه ته صدقه جاریه وایي. دا چې ته مړ شوې تا ته به ثواب درځي. دا جماعت چې هر چا جوړ کړی الله تعالی دې خیر ورکړي، خو تر قیامته چې په دې جماعت کې څوک لمنځونه کوي یو ثواب به دا جوړونکي ته ورځي. یو صدقه جاریه کې تا اعمال نه منقطع کیږي. دویم او ولد صالح يدعو له، لتانه یو صالح بچی پیدا پاتې شو، عالم سو، حافظ سو، ډاکټر سو، انجینر سو، لدې بچی خلکو ته خیر رسیږي، تا ته دعاګانې کوي، تا ته به ثوابونه درځي. ته به مړ یې په خاورو کې به په قبر کې به تو در قبر هستی، بچه دعا میکنه، خدمت میکنه، تا ته ثواب درځي، ځکه ته سبب شو. دریم او علم ينتفع به، یک علم از تو بمانه که مردم به او فایده میگیرن. تعلیف دیو کو، تصنیف دیو کو، شاگردان دیو روزل، قاریان، ملایان، ډاکټران، انجینران. تو مړ شوې لاړې، تو رفتی، د تا شاگردان دلته خدمت کوي، د دې به تا ته ثواب رسیږي. کتاب تو رکس مطالعه میکنه، د تا وعظ و نصیحت یو څوک اوري، لغې نه یو پند و نصیحت اخلي، تو به مړ یې په قبر کې به تا ته به ثواب ته رسیږي. نو عزتمندو دغه مدارس دا ټول صدقې جاریه مثال لري. په دې باندې مصرف وکړئ، په دې کې پیسې مصرف کړئ، مال مصرف کړئ. موږ تاسو ټول مړ کېږو، دا هر څه له موږ نه پاته کېږي. دا موږ ته ځکه پاته دي چې له نورو نه را پاته دي. یی به دست ما به خاطر اموال رسیده که از مردم سابقه به ما مانده، له موږ نه وروسته ته پاته کېږي. نو راځئ خپله صدقه جاریه غم پکې وکړئ. و مساجد و مدارس و دارالحفاظون و دارالایتام، مکاتب، مدارس، پول، لار، کویل، د خیر په کارو کې مصرف کړئ. موږ تاسې به مړه یو، د هغې خیر و ثواب به موږ تاسې ته رارسیږي. دغه علمي اداره کې چې څوک علمي خدمت کوي، څوک مالی خدمت کوي، الله تعالی دې ورته صدقه جاریه وګرځوي.